الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دغه حدیث مبارک امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې نقل کړی دی. په دغه حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا حقیقت بیان کړی دی او هغه حقیقت په یو مثال سره مشټولو ته را رسولی دی. چې نبی مبارک صلی الله علیه وسلم و فرمایله چې د دنیا او د آخرت مثال داسې دی ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم، و یو سړی را ولاړ سو د سمندر غاړې ته کښېنستی، دا ګوته یې را واخیستل، په اوبو یې دننه چخ کړله، اوبو ته یې واچول. نو اوس چې دا بیته یې را وکښله دا ګوته د اوبو څه، اوس نو پر ګوته چې اوبه رالې لږ ول هغه دنیا ده او دا پاته ټوله سمندر دا چې دی هغه آخرت دی. علما وایي دا هم د مثال د پاره ده، کنې د دنیا او د آخرت په مابینس کې هیڅ اگزامپل یا مثال یې کېدلی نه سوی، ولې دا دنیا ختمیږي او هغه دنیا چې را روانه ده هغه ابد الاباد ده، په عمر نه ختمیږي. کان مقداره 50,000 سنه، یوه ورځ 50,000 کاله ده، او بیا 50,000 کروڑه بیلونه میلیونه بیا هم ختمیږي نه. نو هوښیار سړی هغه دی چې د دنیا غمونو خوشحالي ډېر په کیسه کې نسی و. موږ غواړو چې د غمو څخه ځان وساتو، موږ غواړو چې خوشحالي خدای تعالی راکړي، په رزق کې برکت راکړي، مګر د دې دنیا خوشحالي د دې دنیا غم دا ماضي هغه انج دي، هغه ژوند چې خدای را سم کې چې ګر سره نه ختمیږي. او الله تعالی سره دعا کو چې دغه دنیا مو را سمک، مګر و دون غم کول په دې دنیا پسې چې د سړی آخرت یې سي دا منه ده. ولې چې الله تعالی په قرآن کې ویلي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. وایي دنیا مراسمه که آخرت هم، مګر اصلي ژوند خو نو آخرت دی، هغه پاته دی، او الاخرة خیر و ابقا، آخرت پاته دی او د عمر د پاره دی. قدرمنو زموږ چینل امام عبدالهادي ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایت کې د ګنټۍ بټن اوکی کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو در سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پورې هم ورسیږي.